السلام علیکم ویلکم ټو محمد امیر افیشل زم تاسو ورو تاسو منټور محمد امیر جی سټوډنټس نن زموږ چې کوم ټاپک دی هغه سټرینګ ویریبل صحیح ده سټرینګ ویریبل څه ته وایي نو په دې به خبرو وکړو په پریوس کلاس کې چې کوم د موږ ډیسکس کړو ټو ډایمنشنل ارے صحیح ده ملټیپل ډایمنشنل ارے نن زموږ چې کوم ټاپک دی هغه سټرینګ ویریبل ګو سټرینګ ویریبل موږ سمپل په هغه طریقه سره چې کوم دی هغه څه کو ډیسکرایب کو یا ډیکلیئر کو په کومه طریقه چې سمپل موږ یو کریکټر ویریبل به ډیکلیئر کوو کنه که تاسو یاد شي ګوره کریکټر ویریبل به سمپل د سره لپاره موږ ډیکلیئر کوو یاره موږ به سمپل یو کریکټر شو کوو یو کریکټر مو سٹور کوو صحیح ده ګوره کریکټر ویریبل زموږ سره هغه قسم ویریبل چې په موږ سره یو کریکټر سو هغه به دا ایبل چې یو کریکټر زموږ سره سٹور کړي لیټ سپوز یو کریکټر ویریبل په ا نیم باندې انټروډوس کوم دلته زموږ سره سو د کریکټر ویریبل کې به زموږ سره سمپل او سمپل څه کېدو یو کریکټر لیټ سپوز زی په کې مې کریکټر سٹور کو نو ګوره تاسو کریکټر ټایپ ویریبل به زموږ سره هغه ویریبل چې په سره سمپل یو ویریبل چې کوم دی هغه سوري یو کریکټر په پای کې سٹور کېدو صحیح دا زموږ سره یو کریکټر ویریبل وو اوس که موږ د سټرینګ خبره کوو نو ګوره سټرینګ زموږ سره دا چې کله موږ د کریکټر چې کوم دی کنه مطلب لکه موږ اوس نیم لیکو یا څه لیکو وټ ایور لکه نیم لیکو یا مطلب لکه مطلب د یو کریکټر نه سیوا کریکټرز موږ لیکو نو هغه موږ بیا څه کوو په سټرینګ کې لیکو صحیح ده لکه څنګه ګوره سمپل په کوم وی چې موږ ډیکلیئر کوو کریکټر ویریبل نو په دغه طریقه سره زموږ سره سټرینګ ویریبل کریټ کیږي دا سټرینګ ویریبل زموږ سره د کریکټرز یو ارے دی صحیح ده د کریکټر څه دی یو ارے دی لکه لیټ سپوز به کریکټر ټایپ سټرینګ زموږ سره به ټایپ ګوره ډیټا ټایپ به دی کریکټر صحیح ده ګوره زه تاسو ته یو سمپل خبره وکم ګوره که موږ ارے ډسکس کوو که موږ ویریبل ډسکس کوو که موږ اوس سټرینګ ډسکس کوو نو هغه سمپل رولز اول دا چې موږ اول د هغې څه کوو که موږ اول هغه پروګرامینګ لیکو موږ د هغې اولنۍ خبره ده چې موږ د هغې ډیټا ټایپ ولیکو چې مطلب زموږ سره انټیجر ډیټا ټایپ دی که کریکټر دی که فلوټس دی که بول دی که ډبل دی که وټ ایور دی ډیټا ټایپ څه دی که نه نو دین بیا موږ یا ارے انټروډیوس کوو د ارے دپاره خپل چې کوم ریکوایرمنټ دی سمپل ریکوایرمنټ څه دي خو که د ارے دی که د سټرینګ دی که د ویریبل دی اول موږ د هغې ډیټا ټایپ ولیکو بیا د هغې نیم ولیکو بیا ان کیس اف ارے اینډ سټرینګ موږ څه وکړو هغې ته یو لین ډیفاین کړو سمپل از دیټ نو ما څه وکړو زه سټرینګ ډیفاین کوم ما یو کریکټر ولیکو چې مطلب دا سټرینګ کې به زموږ سره کریکټر یوز دغه کېږي سټور کېږي سیو کېږي به صحیح ده په میموري کې نو سمپل ما یو کریکټر ډیټا ټایپ ولیکو د هغې نه بعد زه د سټرینګ عالم او د سټرینګ نیم عالم نیم ظالمه امیر ګوره د امیر چې کوم زموږ سره اوس څه شو یو سټرینګ ویریبل شو چې هغې کې زموږ سره کریکټر ټایپ ویلو سیو کېږي تب کې په کریکټر په سټرینګ ویریبل کې زموږ سره چې کوم نمبرز هغه هم سیو کولی شي ډیسیمل پوینټ دا هم پرنټ کوي تله صحیح ده هغه هم موږ اوس وګورو نو ګوره سمپل ما ډیټا ټایپ ولیکو بیا مې د ویریبل نیم ولیکو ګوره دلته ارے اوس موږ داسې ډیفاین کوو چې ګوره چې کله دا قصه دا ونه کړم دا ستاسو سمپل یو کریکټر ویریبل شو ګوره که دا زه داسې کم که نه دا زما سره سمپل یو کریکټر ویریبل شو چې کله ورته دلته ما څه وکړو په دې کې ما سکویر بریکټس واخیستل دي مطلب دا زما سره سټرینګ شو سټرینګ شو دلته ورته اوس زه اقر ارے والا قصه لیټ سپوز ورته وایم چې یاره 20 ایلیمنټس دي 20 کریکټرز زما سره په دې سټرینګ کې څه کېږي هغه دې سیو کېږي ما تر 20 چې کم انډیکس نمبرز په ترو باندې کم ارے زموږ سره ما تاسو ته ښوولي وو که تاسو پریویس لیکچر نه کړی هغه وګورئ تاسو په دې کنسپټ به مکمل پوه شئ چې څنګه موږ ارے به انټروډیوس کوو سمپل په طریقه موږ سټرینګ ویریبل ډیکلیئر کوو نو سمپل مال چې یار زموږ سره 20 کریکټر په دې امیر ویریبل کې سټور کېږي صحیح ده بیا ما دا ایکول کو دا ما ایکول کو دته لیټ سپوز په ډبل کوټ کې به ته اوس لیټ سپوز ما ورته لیکو چې امیر یا داسې ولیکو چې بس سمپل ما پکې امیر ولیکو زه بس خپل نیم به زه تاسو ته وښیم صحیح ده اوس که ګوره زه سمپل داسې آوټ کوم نو هغه سمپل کې سره چې یاره کوم امیر ویریبل دی زه څه کوم هغه څه کوم سوري امیر سټرینګ ویریبل دی هغه څه کوم ځان سره هغه اوکې سوري یار دا قصه چې کومې دي په دې به تاسو وروسته پوه کوم ګوره تاسو ته دلته لاندې ما څه قصې لیکل دي دا قصې څه دي دا داسې دي سوري یار داسې دي چې مطلب لکه دا زموږ سره پری ډیفاینډ فنکشنز دي صحیح ده اوس دا فنکشن چې کوم دی اس ټي آر لینث مطلب دا چې دا زموږ سره د سټرینګ ویریبل چې کوم لینث دی هغه شو کوي دا زموږ سره سټرینګ ویریبل چې کوم سب کې مې لیکلي هغه ورس کوي دا کنټینیوشن دی کاپي د اپر لور دا قصې به اوس موږ څه وکړو دا به موږ دلته کمنټ کوو وروسته به زه تاسو ته اوس وښیم چې دا قصې به موږ څنګه په پروګرامینګ کې د دې مطلب سره دا موږ انټروډیوس کوو دا به اوس لیټر آن ډسکس کوو خو دغه پروګرام او دغه چې کوم دی آوټپوټ هغه تاسو ته شو کومه سوري یار وټ آی ایم ډوینګ اوکې دا داسې کار به وکړم بچې دلوي شه چې دا به زه کنټرول ایکس کوم او دلته لاندې ما د دې را ریکوایرمنټس لیکل دي په دې کې به دلته پرې باډي کې پیسټ کړو صحیح ده اوس پروګرام رن کړو
ښه نو ګوره دلته زموږ سره امیر چې کوم دی زموږ سره زموږ آوټپوټ راغی ولې راغی ګوره چې دلته ما د سټرنګ ویریبل ته د امیر څه کړی دا مې ورته اساین کړی وراچولی مې یو قسم له صحیح ده تاسو کتلی شئ دا دی امیر اوس که چېرته تاسو غواړئ چې نه یاره مطلب مونږ ورته لکه لیټ سپوز تاسو دا ویډیو ځانله ځانه وراچوئ نو بیا به سمپل تاسو داسې کار کوئ چې دلته به والی یو کرلی مطلب لکه دغه به والی کرلی بریسز صحیح ده په دې کرلی بریسز کې به تاسو هر یو چې کم کرکټر دی هغه که تاسو ځان ډیفاین کوئ لکه لیټ سپوز ما ای ولیکو بیا به تاسو کاما په بل ځای ام شو بیا کاما داسې بیا چې کوم دی سمپل به داسې کار وکړم چې دا کاما او دا به کاپي کړم بیا پکې سمپل موږ ویلیوز پوټ کړو صحیح ده کنټرول وي اوکې دلته بیا شو ای ام دا شو آی دا زموږ سره شو آر صحیح ده دا آر اوس ګوره په دې کې دلته یو کار دی زموږ سره په سټرنګ ویریبل کې چې ګوره دا زموږ سره په لاست کې یو نل انډیکس بای ډیفالت خپل جوړوي صحیح ده نل انډیکس مطلب دا دی چې پای کې سره هیڅ هم نه خو دا د یو ریکوایرمنټ دی چې زموږ سره نل انډیکس څه کوي دا جوړوي لکه ګوره کله ته ما سمپل امیر لیکلی نو هم هغې کې زموږ سره یو نل انډیکس بای ډیفالت جوړ شوی دې ته وایي ابسټریکټ ډیټا ټایپ مطلب چې هغه زموږ سره ښکاري موږ ته نه لکه ګوره زه داسې کار کوم دلته به ګوره که اوس په داسې موږ انټروډیوس کوو نو که به دې دلته ته ولیکې که ونه لیکې نو ستاسو سره به هغه نل چې کوم انډیکس دی په لاست کې هغه به خامخا راځي دا داسې یو عامه قصه شو سم مطلب یې نشته مطلب لکه ته ووایې چې یاره بس هسې ته ووایې چې بالکل او بس پروګرام ور چا جوړ کړی لینګویج چا جوړ کړی هغه وایي چې یاره داسې قصه ده نو ته بالکل صحیح ده څه مسله نشته دی صحیح ده اوس ډېر فار آرګومنټس تاسو ضرورت نشته نو سمپل د هغې دا قصه ده چې یاره زموږ سره په دغه سنګل کوډ کې پار سلیش ان زیرو مطلب د دې دا شو دا زموږ سره یو نل انډیکس په اینډ کې که دا ورته موږ داسې مطلب ځانه کرکټر رالو پای کې فکر ده چې ولیکو که ونه لیکو نو هم ستا پروګرام رن کېږي او که چېرته تا ډایرکټ امیر ولیکو په ډبل کوډ کې نو دا په اینډ کې بای ډیفالټ ورسره ایډ کېږي صحیح ده اوس که زه پروګرام رن کوم زموږ سره آوټپوټ هم هغه آوټپوټ سیم آوټپوټ دا هم زموږ سره امیر شو صحیح ده سمپل قصه وکړه چې ما په ډبل کوډ کې امیر لیکلی یا ما داسې سمپل ولیکو نو دا څه مسله نه خو ګوره مست کار پکې سره چې ګوره ته به دلته څه کوې دا زه به بیرته کنټرول جي کوم دا چې کوم زموږ سره په سکویر بریکټ کې موږ د سټرنګ چې کوم لین دی هغه ډیفاین کوم دا کې مست دی ګوره چې دا ډیفاین نه کړې اوس زه پروګرام رن کوم نو ګوره دا به زما سره یو ایرر پاس کوي اوس ایرر دې ترو نه کو ساري ایرر په داسې کیس کې نه چې کله موږ دې ته د ایلیمنټس نه اساین کړي صحیح ده داسې ګوره دا زموږ سره اوس ایرر پاس کوي ځکه چې دلته موږ ته وایي چې یاره ته څه وکړه سټوریج سایز اف امیر ازنټ نو مطلب دا که دا سټوریج چې کوم تا ویریبل دا سټرنګ ویریبل ډیکلیئر کړی دی زموږ سره سایز پته نشته دی نو که لیټ سپوز زه ورته یو سایز اګین ورکړم 10 یا 20 ما لیټ سپوز 30 ورکو اوس که ته غواړې چې یاره په رن ټایم کې زه پروګرامر نه سویلیو والا مې د یوزر نه ساري د یوزر نه صحیح ده سی ان کوم او د سمپل بدی تاسو کو یوزر بدی امیر تاسو کېږي سویلیو بر دی په انډیکس نمبر په تر باندې لکه مطلب ډایرکټ به اساین شو هغه فدی کې الیمنټس کې څومره اری کې مې کریټ شو 30 چې کوم دی د 0.29 انډیکس پورې نو پای کې زموږ سره د امیر چې کوم دی ساري یار اوکې د امیر ویریبل زموږ سره چې کوم دی ته بس یوزر سویلیو د سکه انټر کی که هر سویلیو لیټ سپوز ما ته پاکستان انټر کو صحیح ده نو ګوره زموږ ته بیرته سی آوټ شو پاکستان ځکه دا پاکستان موږ د یوزر نه واغسته چې کله دا د امیر ویریبل ته پاکستان اساین شو صحیح ده راغی وته نو هغه سره غلاړو دلته په دې ویریبل ته کوم سټرنګ ویریبل چې زموږ سره دلته سٹور شو امیر بیرته مته فرند شو اوکې شو اوس ګوره موږ داسې کار کوو صحیح ده چې دلته زموږ سره امیر دی که نه اوس زه غواړم چې یاره زه د دې لینث فایند کړم چې زموږ سره په دې کې لینث څومره دی صحیح ده زه دا پروګرام د لاینز دومره ډېر هسې فالتو نه دي فکر سمپل ته امیر بل ته زه ولیکم صحیح ده امیر یا به بس امیر به ولیکو زه امیر افیشل به ولیکم یا وټ ایور بس مړه امیر صحیح دی لینث شارټ لیکه دا لینث به زه کم کم زه مړه دومره لینث دومره سټرنګ ویریبل موږ څه کوو 10 هم پوره دی صحیح ده ښه اوس موږ غواړو اولنی خبر دا چې ماته د امیر شو شي صحیح ده نو سمپل زه بس آوټ کم امیر اوکې شو دا به زه امیر ډاټ کام کوم اسی د ځان نه صحیح ځکه چې مطلب دواړه نیمنګ سیم هغه څه تاسو په کنفیوژن کریټ نشي اوس ګوره ما چې تاسو ته کوم خبرې کړې و د اس ټي آر لینتو د اس ټي آر لین زموږ سره یو فنکشن دی د دې فنکشن کار دا دی چې په دې کې موږ څه وکړو پیرامیټر زموږ سره د امیر چې د امیر دا کم سټرنګ ویریبل دی لین موږ ته وخایي چې د لین څو دی نو ګور دی لین څه مطلب څه دا څو کریکټرز چې پکې د لین دی کنه نو موږ وایي سمپل ته موږ ته دا شو که چې د لین څو دی د هغې لپاره موږ څه وکړو اس ټي آر لین ته ګورو خو د دې لپاره یو مست دا دی چې یاره تر دې هیډر فایل چې کوم دی هغه سره هغه سټرنګ ورسره هم ته والي چې دا کوم فنکشنز دي د دې لپاره دا مست چې یاره دلته ته څه وکړې دلته سټرنګ اس ټي آر آی ان جي سټرنګ که تاسو ډاټ ایچ هیډر لیکو که نه لیکئ دواړه سیم مسله نه کوي خبره په دې په ډیو سی پلس پلس کې تاسو مسله نه کوي البته که ته چېرته بل یو دغه آی ډي د ټربو سی پلس پلس آی تھنک سو داسې شی دی پای کې بیا د ډاټ ایچ غواړي صحیح ده نو ګوره زه څه کوم زه غواړم چې یاره دا کوم لین دی دا دې ما ته شو کړی شي
سمپل زه کوم د اس ټي آر لینث نه دا زموږ سره د اس ټي آر لینث دا زموږ سره یو فنکشن دی دینه ما د امیر څه کو د امیر پیرامیټر پاس کو خو دغه نه مخکې ګوره کوم ته لینث فکر د لینث د بار موږ انټیجر کې پکار دی کنه مطلب لکه د انټیجر نمبر کې موږ ته بو چې را لین 7 دی 8 نو زم انټیجر دی نو سمپل د دې ټایپ زه انټیجر کوم یو لیټ سپوز یو ویریبل زی ما ډیکلیئر کو دا ورته اساین کوم نو زه سمپل د زی څخه کوم راځي به زه سی اوټ کوم سی اوټ کوم دینه مخکې موږ سی اوټ کوم چې the length of string variable is او بیا چې کوم دی بچی د لویشه دلته مونږ ته راشي چې کوم ویریبل لینث دی هغه شی زموږ سره زی دی نو زی به سی اوټ شي بس که لاین او اینډ کوي کنه اینډ کول تاسو مثلا نه کاسم اینډ لاین دی نو ګوره موږ سب شي ګوره خالته یو کار بل جو کوم چې دلته کې په دې ځکه چې اینډ اف لاین چې کوم دی هغه فوټ کوم صحیح ده ها اوس ګوره زموږ سره اول زموږ سره سو شو کار دا وشو چې ګوره امیر.com موږ ته څه کړو ته اساین کړو صحیح ده وای شیټ یار امیر.com موږ څه کړو دی خپل کریکټر سټرینګ چې کوم دی کنه سټرینګ د سټرینګ ویریبل ته موږ امیر.com دلته اساین کړو بیا هم سی اوټ کړو هغه موږ سره سی اوټ شو اینډ اپ لاین شو بیا زموږ سره موږ یو انټیجر زد واغه څنګه string.length پاس کو نو ګوره د لینث اف str is 8 ګوره دا زموږ سره 8 لینث دستار دی د سچ دی ویریا دغه ته موږ سټرینګ ویریبل ته راچلی ګوره کم 3 ورډز دا شو یو دا ډاټ شو سلور او سلور دا زموږ سره دی ویریبل سټرینګ ویریبل لینث شو 8 شو صحیح ده دا غینه بعد زموږ سره یو بل دی هغه دی ار ای وی مطلب ریورسو صحیح ده نو لیټ سپوز که زه داسې کار وکم چې زه دغه چې کوم زموږ سره دی اس ټي آر ریورس صحیح ده که د دې فنکشن نه زه څه کوم ته دې فنکشن نه زه پاس کوم د امیر نو ګوره د دې کار به دا وي که نه سمپل از دیټ چې دا زموږ سره د امیر څه وکړي د امیر به زموږ سره داسې ولیکي چې دا کم الفاظ دي دا زموږ سره الټه کړي لکه مطلب اول موږ امیر داسې لیکو که نه اوس به راسي دا به آر ولیکي بیا به ولیکي آی بیا به ولیکي ایم بیا ولیکي ریما به ولیکي صحیح ده ریما نو سمپل به زموږ سره شو کې ریما مطلب ستا دا کم ویریبل چې کوم دا څه دا به ریورس کې په ریورس اډر کې به تاسو شو کې نو ما چې کوم دی ریورس اډر کوم سمپل به بیا هم سی اوټ کوم امیر نو ګور امیر به زموږ سره مخکې خپل تاول صحیح زموږ سره شو شي بیا زموږ سره ته اس ټي آر نه پاش ولته امیر زموږ سره په ریورس اډر کې شو شي صحیح ده نو ګور دا لیکل ها امیر.com سره غیر دا ام چې کوم دی اول شو بیا او شو بیا سی شو نو موږ ډاټ ریما صحیح ده نو موږ ډاټ ریما مطلب دا چې موږ سره دا سو کو په ریورس اډر کې دغه سيزونه زموږ سره حل صحیح ده اوس بل زموږ سره سره یار زما مری خراب ده ها بل زموږ سره دی بچی د لویشا اس ټي آر ډاټ سوري اس ټي آر کیټ د اس ټي آر کیټ مطلب دا لري چې دا ستاسو کې سره فنکشن چې کوم دي دا کمباین کوي صحیح ده اس ټي آر کیټ زموږ سره فنکشن دی اوس ګور څنګه لکه مطلب ته یو بل کریکټر ټایپ والا ویریبل والا مسی آر کریکټر لیټ سپوز ما په ا نیم باندې واغستو او دې ته زه هم څه چې کوم دی لیټ سپوز زه تاسو د اډو سایز ډیکلیئر کوم تاسو ډیکلیئر کوي دته لیټ سپوز ما amir.com کم اینڈ amir.com ویب سایټ لیټ سپوز دا سیما سی ولیکو کنه اوس ګوره زویم چې یاره دا دوانه د څه کوم ځای کنټینیټ کما سی ای ټی مطلب کنټینیټ مطلب دوانه د څه کوم مرج کما نو ګوره ته څه کو دینه مونږ سمپل پاس کو امیر به پاس کو اینڈ ای به پاس کو صحیح ده دوانه تی مونږ څه کو دا پیرامیټر ورکړه اوس که سمپل امیر سی اوټ کما امیر صحیح ده سی اوټ امیر here and the اوکے سی اوټ بس کوم امیر که امیر سی اوټ کوم دا سره سوچ amir.com ویب سایټ مطلب دا چې دا ا سکو دا ا کریکټر دا ا سټرینګ ویریبل دا ځن سره سکو دای مرج کو نو ګوره د دوه سره انسر سره راځي amir.com ویب سایټ ګور amir.com سره ولې چې کوم ویریبل کومګه عدل ته زموږ سره دارې کنه سمپل دا مو سی اوټ کړی ویریبل د چې کلمګل تر پاس کړو پیرامیټر نه سره شي amir.com ویب سایټ صحیح ده زموږ سره سره دا شو کنټینیشن مطلب دا چې دا موږ سره په خپل منځ کې کنټینیټ لر اوس که چېرته دا بیخته دا قصه درې کما دا سی کم کنټرول زی کما او دا تری کما او دلته لیټ سپوز 10 ما یا 10 یا 11 یا وټ ایور 15 می کو زادي سایز صحیح ده لینث ول 15 کو وز غواړم چې یاره دغه امیر چې کوم ویریبل دی دا کوم amir.com چې دا څه کاپی کما دی کریکټر ا چې کوم ویریبل دی زم سره سټرینګ ویریبل دی ته صحیح ده اوس بس دا څنګه کوم دغه لپاره زم سره سمپل چې کوم فنکشن دی هغه زم سره دی بچی د لویشا سی پی وای صحیح ده سټرینګ کاپی سی پی وای نه به څه وکما
سی پی آی ته به اول زه چې کوم دی اول به زه پاس کړم ا چې مطلب دی ا ته کاپي کا سو ته کاپي کا یار امیر وته کاپي کا امیر وته کاپي کا اوس دلته سو کوم ا چې یار ا ته الریډي آیا زموږ سره ا ته چې کوم دی ګور مو سی اوټ ا کو صحیح ده امیر مې نه سی اوټ کړی دا ا نو ا مې سی اوټ کړ په ا کې زموږ سره امیر.com په کار تاسو کته شي ګور سیمپل زموږ سره یو امیر ویریبل دخلو دغه نه بعد بیا ما استیار نه کاپي کړو نو دا ګوره هغه ا ویریبل ته سټرینګ ویریبل ته زموږ سره هم د امیر.com کاپي شو صحیح ده بل زموږ سره د اپر کتا سره غواړي چې استیر یو پی آر کتا سولي کوي یو پی آر اپر مطلب دا چې یاره د امیر چې کوم دی که زه غواړم چې یاره د امیر چې کوم ویریبل دی لیټ سپوز دا به څه کوم دا به کوم امیر او دا به بیرته ختم کوم دغه نور دی یوز نشته اسی په کول کې صحیح ده ښه که زه غواړم چې یاره د امیر چې کوم دی کنه د امیر.com د ما تر اپر لیټر مطلب اپر کیس کې د لیټر راشي نو سیمپل تاسو بوس کته شي ال به زموږ سره دا لیټر په اپر کیس ګور امیر.com خو سیمپل دا رغه امیر.com تاسو کته شي چې کله موږ دا پاس کوم د زموږ سره کیپټل لیټر ته شو یا اپر کیس ته هغه کنورټ شو که چېرته دا داسې وکم دلته زه امیر ولیکم امیر.uit یا صحیح ده امیر.youtube یا سمور لایک دیٹ که چېرته اوس دا د لوور کیس نه پاس کما ال دبليو ار کنه د لوور کیس نه پاس کوم نو ګور د امیر ډاټ دغه به زموږ سره شته راشي د زموږ سره لوګور فرست دا یو پوینټ از درې کوم تاسو سره کنفیوژن نه کریټ کوي دا یو صحیح ده اوس ګور زموږ سره دلته موږ پاس کړی په کیپټل اپر کیس کې ریلیټر خو هغه زموږ سره په سمال یا په لوور کیس کې زموږ سره ریزلټ شو دیټس وای ځکه چې دلته موږ دغه ریزلټ لوور کیس ته کنورټ کوم د زموږ سره سټرینګ ویریبل اوس لیټ سپوز کته غواړی چې یاره زه زموږ سره دی پاکستان دی یا واټ ایور سم وټ کته غواړی چې یاره غری ز دغه کما نو هغه هم ته شي صحیح ده there is nothing difficult let's suppose که زه پار لوپ ته یار په پار لوپ کې زه غواړم چې د امیر.ft زما سره بار بار راشي دا سټرینګ ویریبل زه د پار لوپ نه پاس کوم نو ګورو چې څنګه چل کوي انیشیالایز کوم انټیجر آی می انیشیالایز کړه د 0 نه او دا کار مې وکړو چې آی به زه کوم لیټ سپوز 5 ټایم ماته پکار ده یا 6 ټایم که 5 ټایم پکاري جو is less than 5 پولیکو and then چې کوم دی آی پلس پلس صحیح ده په باډي کې به ته سیمپل موږ څه وکړو په باډي کې به ته موږ ورته ووایو چې سی اوټ کا ما ته سی اوټ کا امیر بیا به اینډ اف لاین زه ولګوم او دا به سیمپل څه کوم رن کوم تاسو کته شي د امیر.ft زم سره 5 ټایمز چې کوم دی دا سټرینګ ویریبل موږ څه کو د پار لوپ نه پاس کو او رزلټ هم بار بار په سکرین باندې فرند کو نو امید لرم چې نن کلاس تاسو ډیر زیات خوښ شوی دغه زم سره سټرینګ ویریبل چې باغی کې خاپدي کې تاسو ګوره تاسو مو ویل کنه چې نه پدې تاسو څه کولای شي نمبرز مطلب لکه لیټرز یا انټیجرز ته هم تاسو پاس کولای شي نو 1 2 4 5 لایک دیٹ ما دا څه ولیکل کنه پوینټ بل 8 پلاس کې ورته 8 پوینټ داسې ولیکو مطلب دا زموږ سره د هر څه کې دی صحیح ده خدا in a string for array character is too long خدا بس let's suppose دا چې کما چې دومره به کوم صحیح ده خا وای زموږ سره error initializer string for array of characters is too خو sorry یار sorry دا چې به کوم خدا به زه څه کوم دا let's suppose ما 50 کو صحیح ده اوکې دلته موږ سره سایز ته د کم هغه ستیر او قشال ته سیوا پاس کی نو تاسو کته شي امیر.ft 1 2 3 د پلاټ موږ سره مطلب پلوټ کیمرا غي پوینټ پکې زموږ سره انټیجر هم راغی بریک زموږ سره کریکټرز هم راغی نو مطلب په دغه سټرینګ نه بیا کریکټر او دغه ټول په دې بریکټ کې دنه پاس کولای شي دا زموږ نه کلاس امید لرم تاسو کلاس ډیر زیات خوشو ټایم راکوي جهان نه نیکسټ کلاس ان شاء الله مونږ چې کوم دی هغه مونږ سارټینګ کو په اره کې چې سارټینګ څنګه کیږي چې زموږ اره چپټر دی سارټینګ نه بعد بیا مونږ چې کوم دی ان شاء الله خپل چې کوم نیکسټ زموږ چپټر دی سټرکچر دی بیا غي سره فنکشن دی دا دوه به ډیسکس کوو زموږ سی پلس پلس پروګرامینګ چې کوم جرنی وا هغه ختم شو بیا مونږ له پروجیکټ وکړو خپل پروګرامینګ چې کوم پروګرامینګ ان سی پلس پلس دا کورس مونږ په تاسو کې ان کو ځکه زموږ سره زموږ ټول ټاپک کور شو او تاسو به هم بیا زموږ سره بل چې کوم نیو په دې کې بیا کوم ایڈوانسمنت دی غیر اوپس ان سی پلس پلس بیا هغه طرف ته ان شاء الله چې کوم دی هغه زو سیدان ټایم راکوي چې هم نه کوم ایشو نو بالکل تاسو کمنټ کې اسک کړئ زه به تاسو ته ریپلای درکړم